بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير. قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. دیتونو تفسیر چوا شو ترجمه پوتے ورنو صرف ترجمه کوم نه بعد بیا د صالح علیہ السلام او د هغه د قوم واقعه تفصیلا ذکر کوو. قیل له ادخل الصرح، وی شو دیتا ادخل الصرح چې داخله شته محل ته. فلما رأته پس هر کله چې دی اوکته د دغه محل لره حسبته دی ګمان وکړه د متعلق لجتن چې دا ډېرې ژورې اوبه دي، حالانکې شیشه وه، شیشې فرشو. وکشفت عن ساقیها او دی کول وکړل د خپلې پنډۍ نه. قال انه صرح ممرد، ویل سلیمان علیه السلام چې بشکه سره دا محل دا ممرد من قواریر چې جوړ کړه شوه، دا مزین کړه شوه د په شیشو سره. قالت رب انی ظلمت نفسی، دی اویل چې پروردګاره د مو بشکه سره مو ظلم کړه په خپل نفس باندې، د غیر عبادت می کړه، د میر سترګې عبادتونه می کړي. واسلمت مع سلیمان لله رب العالمین، او مو اسلام وروړه سره سلیمان علیه السلام ایت سلیمان علیه السلام کې دی پر د الله پاک چې پالون کړي ټولو عالمونو دا. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا، او تحقیق سره موږ استول او سمودیونو طرف ته ورور د دوی صالح علیه السلام. نو دا واقعات الله پاک دې پر ذکر کوي چې دا نافرمان خلق وو، دې الله نه فرمانی کوله، په دې الله څرنګه عذابونه غلي. نن کوم هم د غرنګ دې الله نه فرمانی کوو، هغه عذاب دې الله په موږ هم ارتلی شي. نو دې پر د عبرت او د نصیحت پر الله د واقعات قران کې ذکر کوي، نور صرف افسانې نه دي. نو قوم سمود دا د شام او د حجاز په میانس کې علاقه کې شوی و، یعنی سعودیا طرف ته. او چې کومه علاقه د شام سره نږدې درومي هغه ته حجر وی شي، او حجر په نوما باندې صورت همر نازل شو ده، په کې هم د دوی واقعات ذکر شوی دي. او کومه علاقه حصای چې د سعودي سره لګي نو دغه ته وی شي وادي القرى. نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې کله غزوه تبوک ته تلاله نو په دغه علاقې باندې تیر شو. دا کندرات یا اوس هم موجود دي حجر علاقه کې. نو په دغه زوی باندې نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابه کرامو ته چې تیز درومي حکم زوی علاقه چې د الله عذاب ارغلی کې وسوک پتی کیږي نه، داسې نه، ځکه چې دا معذبه علاقه ده، داسې نه چې خدای عذاب بیا پروشي. او درنګ یو کویایم په دغه وادی کې چې په دوی عذاب ورغلاو، د هغې نه صحابه کرامو څه اوبر خوستي او په یې باندې ترکاري جوړه کړې وه، اوړی پلوم د کړي و. نبي علیه صلات وسلام هم په وړول وی چې دغه زوی چې په دغه د خدای عذاب ورغله دې هغه حصه هم څه استعمالوي هم ګرچه اوبه ویلي نه دي، شوک شای ده پکې دا استعمالوي هم. نو بهرحال دا هم د شرک بتونو شکارو، د الله سره په هغې کې شرک کو. صالح علیه السلام منع کړل، دوی هغه نه ومنل تر دې پورې چې د صالح علیه السلام د قتل منصوبه یې جوړه کړه. باقاعده یې د شپې پروګرام مې ته جوړ کړ چې موږ به دای قتل کوو. بیا په هغې کې ناکام شل، بیا د معجزې مطالبه وکړه، د اوښې هغه هم الله ورته څرګنده کړله، تر دې پورې چې هغه هم پسې قتل کړله. نو صالح علیه السلام مې ته چې 3 ورځې اوس انتظار کوئ، یوه ورځ به مخونه تک تور شي، بیا به زیړ شي، سره به شي، د دغې نه پس به د الله عذاب در باندې درومي. په دغسې وشول چې د الله جل جلاله عذاب په هغې خلکو روغل چې کوم خلک مسلمان شوي و، تقریبا 120 رسې تعداد در درومي چې دغه خلک پکې مسلمان و، دا بچ شل. د نوره ټول جبریل امین چغه په وویله
او درنګ زلزلہ پر وغلله الله جل جلاله خپل کندارات کې هلاک کړل. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا، تحقیق سره موږ استولم په طرف ته قوم ثمود اخاهم ورور د دوی د قبیله په حیثیت سره ورورو صالحا صالح علیه السلام ان اعبدوا الله چې تاسو خاص عبادت ته الله جل جلاله کوئی. او د قوم ثمود دا د قوم عاد نه بعد راغله ده. قوم عاد هغه وجده مضبوط خلق شو چې الله په هوی هلاک کړیو. فاذا هم فریقان، پس دوی کې فریقان دوی ډلې یختصمون چې جګړې کولې بحثونه کوله، یو د مؤمنینو شوله یو د کافرو شوله. قال یا قوم او ویل صالح علیه السلام ته منکرینو ته چې قوم دمو لم تستعجلون بالسیئه، چې تاسو ویلې جلدی سره طلب کوئ بالسیئه د عذاب د تکلیف قبل الحسنه مخکې د راحتنا، د الله نه د راحت سوال کوئ. عذاب بزون ته د الله نه غوړي، الله نه د عافیت سوال کوا. یو صحابیو نصور ز المنس ته نروغال نبی علیه الصلاۃ والسلام پښتنه وکړوي چې هغه مرګره نشته ده. صحابه د جاخو بیمار شو ده نو په پښتنه ته ورغل. نبی علیه السلام چې پښتنه ته ورغل نو دا صحابي داسې کأنه فرح الفاظ دا سرغلی لکه د چرچنې بچای چې کسي مرغي بچای چې کسي داسې کمزوره شو. سور ایزی کې دومره سخت بیماری وایلان چې انتهایی کمزور پیژندای نه شو. پیغمبر علیه السلام داسته دی بندي شوي. وی الله پیغمبره دا مې د الله نه سوال دا وکړه چې یا الله کوم سزو چې ته مو ته په ای دنیا کې کرکوي نو په هغې دنیا کې د پوره صفا کې په دغې دنیا مو ته هغه عذاب روکې تکلیف روکې. بس یې نه بس ته بیموري باندې راغله او داسې سخته بیموري چې دا حال مې جوړ کړ. پیغمبر علیه السلام چې د الله بنده د الله نه د عافیت سوال دی ویلی نه کوم. دا به دی ویلی چې اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار، چې یا الله دنیا کې هم بهترین زندگی روکې، آخرت کې هم بهترین زندگی روکې، د جهنم د عذاب نه مو هم بچ کې. ویلی د الله نه سلج دی الله ته عذاب در کوي یا په آخرت کې په دنیا کې الله په دې باندې څه کمیږي یا څه پوزیتیږي. هر حالت کې د الله پاک نه د عافیت سوال کو چې الله په دغه دنیا کې هم د خیر معاملات سره وکړي، په هغه دنیا کې هم د خیر معاملات سره وکړي. نو دوی ته هم د وخت پیغمبر دی چې عذاب د خدای ویل غوړي د راحت سوال کوي، ظالمونه به عذاب مخونه وینوي. لولا تستغفرون الله، تاسو ویلي بخشش نه طلب کوئ د الله جل جلاله نه لعلکم ترحمون، دې پر تاسو باندې رحم وکړئ شي. قالو دوی ته وې طیرنا بکا چې موږ منحوس شویو د اتو په وجه باندې و بمن او د هغه چا د وجه نه ماکه چې د تو سره دی، یعنی د تو سره د وجه نه په موږ نه حوست سپیرتوب روغ. قال پیغمبر وی ته ویل صلی علیه السلام طائرکم عند الله، د تو سپیرتوب دی الله پاک خو سره دی، یعنی تو سره الله سره دغه لیکلی وي بدبختی. بل انتم قوم تفتنون، بلکې تاسو داسې قوم یې تاسو فتنه کې اچولی شوي، امتحان کې اچولی شوي وي. وکانه فی المدینه 9 رهط یفسدون فی الارض، او په مدینه کې په شهر کې یعنی په شهر د سمودیونو کې 9 رهط انکسان یفسدون فی الارض، چې دوی به فساد کوي په مځکه کې، ګناهونه نه فرمانۍ به کوله. ولا یصلحون، او دوی به درستګي نه کوله په طاعت سره. قالو نو دوی اویل بازی دی بازی سره تقاسمو بالله، چې په الله باندې مضبوط قسمونه وخوري ایسو لنبیتنه واهله، چې موږ به خامخا دای قتل کوو شپې، یعنی صالح علیه السلام به قتل کوو و اهله او اهل دی دهم. ثم لنقولن لولیه، بیا موږ خامخا هغه ولی دی د توارث دی دته ما شهدنا مهلک اهله، چې موږ نه یو حاضر شوي مهلک اهله زوی دی هلاکت دی اهل دی دته مشته پته نشته چې چا قتل کړه، قتل به موږ ورثت به چې مشته نشته پته. وإنا لصادقون، او بشک موږ په دې خبره کې رښتون کیو. ومکروا مکرا ومکرنا مکرا، او دوی تدبیر وکړو تدبیر د د قتل. ومکرنا مکرا، موږ تدبیر وکړو مضبوط تدبیر ام بچک. وهم لا يشعرون، او حال دوی ته پته هم نه. فانظر کیف کان عاقبت مکرهم، نو پس نظر وګورئ څرنګه انجام دی تدبیر دی دوی. ان دمرناهم، چې بشک سره موږ دوی دمرناهم هلاک مکرل. تدمیر هغه هلاکت دی چې ریزا ریزا کې ټوټه ټوټه کې، نو ریزا ریزا مکرل.
وقومهم اجمعین او قوم د دوی اجمعین ټول په څه سره جبرئیل امین په چغې سره او په زلزلې سره وتلک بیوتهم خاویه بما ظلموا الله فرمایي چې پس دغه کورونه د دوی دي خاویتون چې ویران پروت دي بما ظلموا په سبب د ظلم د دوی په سبب د کفر د دوی ان فی ذلک لآیه لقوم یعلمون شک سره په دغه واقعیا کې خامخا عبرت ته پرسي قوم یعلمون چې اپ خبره باندې پیژ دي موږ قدرتونو اندازاوي ته لګي وانجینا الذين امنوا وكانوا يتقون امر نجات پر کین خلق د ایمان وروړو وكانوا يتقون او دوی چې دوی زونه د شرک نه بچ کړیو واخر دعوانا الحمدلله